سامي سادات ولې د اشرف غني په خلاف شو او دا اوس یې تازه کوم حقیقتونه ویلي دي؟ پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د متحدې جبهې په نوم مشر سامي سادات چې دا مهال په امریکا کې استوګن دی وایي د ولسمشر محمد اشرف غني ټوله هڅه دا وه امریکا خوشحاله او افغانان خفه کړي نو ځکه یې هر سهار په همدې پیلاوه. هغه په یوه ایکس سپیس کې ټینګار وکړ چې غني په کورنیو چارو وزارت کې د فساد عامل و او د یوه عقیدي ولسمشر په توګه یې د ځانګړو قومونو خلاف فکر او دریځ درلود. د هغه په خبره په افغانستان کې د ټولو بدبختیو عامل ولسمشر غني و او د حامد کرزي د واکمنۍ په نسبت غني ډیر فساد ته زمینه برابره کړه. بلخوا برطانیا ته د مخکینیو افغان ځانګړو ځواکونو کسانو د لیږدولو غوښتنلیکونه بیا ارزونه کیږي. برطانیا حکومت وایي برطانیا ته د هغو افغان ځانګړو ځواکونو لیږدولو پر قضیو له سره غور کوي چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره همکاري درلوده. خو برطانیا ته د لیږدولو درخواست یې رد شوی و. د برطانیا او وسلوالو ځواکونو وزیر جیمز هیپی وایي هغه عریضې به بیا وارزول شي چې مخکې په شرایطو برابرې نه وي بلل شوي خو له افغان ځانګړو ځواکونو سره د تړاو په هکله باوري ثبوتونه پکې شته. د درې ګونو په نامه مشهور د ځانګړو ځواکونو دا ډلګۍ د برطانیا لخوا تاسیس شوې وي. همدې هیواد یې لګښتونه ورکول او چارې یې پر مخ بیول کېدې خو په 2021 کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړ برطانیا ته د دې ځواکونو د سلګونو کسانو د لیږدولو کېدو غوښتنلیکونه رد شوي وو.